بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. مخکې تر دې چې مشکات شریف شروع کو دا د شیخ مولانا عبدالحق دهلوي رحمت الله تعالی علیه مقدمه به ووایو. نو دا خوا دی مقدمه ده، یعنی د دې زده کړه تر مشکات شریف د مخه ضروري ده، ځکه په دې کې هغه د احادیثو اصول بیانېږي، هغه د مصطلح الحدیث اصطلاحات پکې بیانېږي. نو دا هغه شیان دي چې هغه ته په مشکات شریف کې سړی ضرورت ورته لري. که دغه شیان سړي ته نه معلوم، دغه د احادیثو اصطلاحات، دا د احادیثو اقسام، دا سړي ته نه معلوم، نو هلته بیا مشکل پیښیږي، ځکه د احادیثو اقسام هلته بیا اشاره ورته کېږي. نو هلته چې بیا نوم یاد شي او سړي ته تعریف نه معلوم، دا مشکل دی. نو لہذا د دغې مقدمې ویل ضروري دي. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة في بيان بعض مصطلحات علم الحديث مما يكفي في شرح الكتاب من غير تطويل وإطناب. وإذا مقدمة ده په بیان کې د بعضی مصطلحات د علم حدیث، د علم الحدیث یعنی هغه درایة الحدیث، بعضی مصطلحات په دې مقدمه کې بیان شوي. ټول مصطلحات خو نه دي، هغه خو بیخي ډېر دي، خو بعضې مصطلحات دلته بیان شوي، هغه په هغه اندازه چې د دې کتاب په شرح کې کفایت کوي. هغه مصطلحات هم بیان شوي چې د دې کتاب په شرح کې کفایت کوي، تطویل و اتناب پکې نشته. دا مقدمه د شیخ مولانا محدث عبدالحق دهلوي ده رحمت الله تعالی علیه. دا هغه شیخ دی چې پر د مشکات شریف شرح هم لري، هغه د لمعات په نامه، اشعة اللمعات فارسی، هغه شرح د دغه شیخ دی. اعلم ان الحديث في اصطلاح جمهور المحدثين يطلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. د حدیث اصطلاحي معنا درته ښیي. نو تاسو د حدیثو کتاب شروع کوئ، مشکات شریف خو د حدیثو کتاب دی، نو خو باید ته د حدیث لفظ وپېژنې. که ته مشکات شریف وایه د حدیث په لفظ نه یې خبر، نو به څنګه شي؟ یو څوک درته ووایي وایي حدیث په لغت کې څه معنا لري، په اصطلاح کې، او تا ته معلومه نه او وایه مشکات شریف، یا دې مشکات شریف خلاص کړي، دا به څنګه خبر؟ دا خو بې خوندي ده. نو خو باید ته د حدیث تعریف وپېژنې چې حدیث و چی شته وایي، په لغت کې و چی شته وایي، په اصطلاح کې و چی شته وایي. ګورې دې مقدمه کې اختصار دی، یوازې اصطلاحي معنا یې بیان کړې، لغوي معنا یې نه ده بیان کړې. حدیث په لغت کې کلام ته وایي، کلام دا خبرې، هغه که لږ وي که ډېرې، د هر چا خبرې چې وي، زما او ستا خبرې هم په لغوي معنا سره حدیث دی، په لغوي معنا سره. او اصطلاحي معنا د حدیث چې شه ده دغه ده چې ده کړې وایي. حدیث د جمهور محدثینو په اصطلاح اطلاق یې کېږي د نبي علیه السلام پر قول، او د نبی علیه السلام پر فعل، او د نبی علیه السلام پر تقریر. دا چې نبی علیه السلام کومې خبرې کړي دي، او نبی علیه السلام کوم افعال کړي دي، او نبی علیه السلام کوم تقریرات کړي دي، و دغه ته څه شي وایي؟ دغه اصطلاحي معنا ده. تقریر خو نو یو څه ناولده شی و، شاید چا نه پېژندي، هغه د تقریر درته ښیي. ومعنى التقرير أنه فعل أحد أو قال شيئا، فعل أحد أو قال شيئا في حضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكره ولم ينهه عن ذلك بل سكت وقرر
دغه د تقریر معنا ده. دا چې یو چا یو کار کړي یا یو چا یو خبره کړي د نبی علیه السلام په حضور کې او نبی علیه السلام انکار نه یې ورباندې کړي، دا یې نه یې ورته ویلي چې مه دا خبره مه کوه، دا کار مه کوه، او د دا کاره یا د دا خبرې چې منع کړي نه یي، بلکې سکوت یې ورباندې کړي. وقرر او د هغه تقریر یې کړي، یعنی سکوت د بیان په ځای کې د بیان حکم لري که نه. نو دا چې ځای د بیان دی، د نبی علیه السلام په حضور کې یو څوک یو کار کوي یا یو څه وایي، نو که چیرې دا کار ممنوع وای نو خو نبی علیه السلام به خامخا ورته ویلي وای چې مه دا کار مه کوه یا دا خبره مه کوه. نو چې ځای د بیان دی او نبی علیه السلام بیان نه دی کړی، دا بیان دی. دغه نو د نبی علیه السلام تقریر وقرره، واکې نبی علیه السلام ورته وویل چې دغه کار دې صحیح دی، دغه خبره دې صحیح ده، دغه د تقریر معنا ده. وكذلك هم دغس حديث يطلق على قول الصحابي وفعله وتقريره، د صحابي مبارک پر قول، د صحابي مبارک پر فعل، د صحابي مبارک پر تقریر هم اطلاق کیږي. صحابي خو پیژني چې نبی علیه السلام یې لیدلی، ایمان یې ورباندې راوړي، پر هغه ایمان باندې مړ وي، دغه صحابي دی. نو صحابي چې کومه خبره کړي، د صحابي کوم فعل یې کړي او کوم تقریر د صحابي په مخ کې یو چا یو کار کړي یا یو خبره کړي، هغه صحابي د دې کار سنی منع کړي، انکار یې نه ورباندې کړي، هغه ستا د صحابي تقریر. وعلى قول التابعي وفعله وتقريره، همدا شان د حدیث اطلاق کیږي د تابعی پر قول، د تابعی پر فعل، د تابعی پر تقریر. دا ټوله د حدیث معنا شو، څونه عامه معنا شو. د نبی علیه السلام فعل، د نبی علیه السلام قول، د نبی علیه السلام تقریر، د صحابي فعل، د صحابي قول، د صحابي تقریر، د تابعی قول، د تابعی فعل، د تابعی تقریر. دا ګرد بچا کې داخل ده حدیث، یې ګرد ته حدیث وایي کنه، احادیث یې جمع ده، احادیث. نو ګوري دا اصطلاحي، دا د بعضو علماو مسلک دی، او ځینې علما بیا داسې کوي چې د حدیث اطلاق یوازې د نبی علیه السلام پر اقوالو، د ده پر افعالو، د ده پر احوالو کې، یعنی دا د صحابي قول و فعل و تقریر، د تابعی قول و فعل و تقریر، و دې ته څه شي نه وایي، حدیث نه وایي، دې ته اثر وایي که نه، دې ته اثر وایي. خدا د ځینو علماو مسلک دی چې د حدیث دغه عامه معنا ده، د دغه معنا په اعتبار نو باره د حدیث و د اثر څه نسته، فرق نسته که نه، فرق یې نسته. او تابعی خو بیا هغه څوک دی چې صحابي یې لیدلی، هغه مؤمن دی چې څوک یې لیدلی، صحابي، او بیا خو نو پر ایمان باندې مړ وي. فمن انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له المرفوع. پس وګورئ په حدیث کې خو دې درې قسمه سو احادیث، نو خو یو د نبی علیه السلام قول و فعل و تقریر دی، دا یو، بل د صحابي قول و فعل و تقریر دی، دا دوا، بل د تابعی قول و فعل و تقریر دی، دا درې. خو دا درې قسمه سو حدیث. نو اوس هر یو جلا نوم لري، نوم یې درښي. فمن انتهى، هغه چې رسېدلی وي الی النبي صلی الله علیه وسلم، چې نبی علیه السلام ته رسېدلی، یقال له المرفوع، هغه ته څه شي وایي؟ نبی علیه السلام ته چې رسېدلی، هغه که د نبی علیه السلام قول وي، هغه که د نبی علیه السلام فعل وي، هغه که د نبی علیه السلام تقریر وي، دا ګردو ته څه شي وایي؟ مرفوع وایي. نو دې کتابو کې راځي وایي دا حدیث مرفوع دی. بیا نو د هغه څخه د نحوي مرفوع مه اخلي چې دا به د نحوي مرفوع شي، نه دی، عامل پسې ګرځي،
هغه شي نه ده. دا مرفوع په دې معنا دی چې یعنی نبی علیه السلام ته رسېدلی دي. ومن انتهى الى الصحابي يقال له الموقوف، هغه چې صحابي ته رسېدلی د صحابي قول. قال ابن عباس رضي الله عنهما كذا وكذا، قال ابن عمر رضي الله عنهما كذا وكذا. مثلا ندی دا خاري پر دی باندې ودرېدي، یعنی دا شي نه دي چې صحابي وایي نبی عليه السلام دا شي ویل، هغه شو خو بیا مرفوع، دا چې د صحابي خبره ده انو پر صحابي باندې ودرېدي. هغه که قول وي، که د صحابي فعل وي، که د صحابي څه شي وي، تقریر وي، هغه ته څه وایي؟ موقوف وایي کنه. دا دی مثال درته وایي کما یقال لکه څنګه چې ویل کېږي قال او فعل او قرر ابن عباس رضی الله عنهما. وی قال ویلی ابن عباس، یا فعل ابن عباس، یا قرر ابن عباس. قرر ابن عباس یعنی ابن عباس صاحب داسې ویلی، یا ابن عباس صاحب داسې کړي، خدای فعل، یا ابن عباس صاحب تقریر کړي. تقریر خو به دغه معنا وي چې د په مخ کې دا کار سوي او د انکار نه دی ور باندې کړي، منع نه ده کړي، دا د تقریر کنه. ودغه ته څه شي وایي؟ موقوف وایي. موقوف او عن ابن عباس موقوفا، داسې الفاظم د حدیث کتابو کې راځي. وعن ابن عباس، د ابن عباس رضی الله عنهما سره روایت دی موقوفا، یعنی دا معنا چې دا خپل د چا قول دی؟ د ابن عباس رضی الله عنهما. یا داسې الفاظ راځي او موقوف علی ابن عباس، یا پر ابن عباس صاحب باندې دا حدیث موقوف دی. دا ټول د موقوف حدیث مثالونه دي. ومن انتهى الى التابعي يقال له المقطوع. دا حدیث بل قسم خو بیا دا و د تابعی قول، د تابعی فعل، د تابعی تقریر، دا هم په حدیث کې داخل دي. خو د دې بیا خپل ځان ته نوم چې شي دي، نوم یې مقطوع دی کنه، مقطوع. نو کوم فعل یا قول یا تقریر چې تابعی ته رسېدلی هغه ته بیا مقطوع وایي کنه، مقطوع. نو ګوري خو ما مخکې درته ویل مال دا د ځینو محدثینو اصطلاح ده چې دوی د حدیث معنا دغسې عامه کوي، یعنی موقوف او مقطوع ته هم څه بولي؟ شامل بولي حدیث. دا دی دا د بعضو محدثینو اصطلاح بیا هم را نقل کیږي چې د هغو بیا جدا اصطلاح ده. وقد خصص بعضهم الحديث بالمرفوع والموقوف اذ المقطوع يقال له الاثر. هذه بعض علماء بیا دا شکړي چې حدیث یوازې تر مرفوع او موقوف پورې خاص کړي، یعنی مرفوع حدیث او موقوف حدیث ته حدیث وایي، مرفوع او موقوف ته حدیث وایي کنه، هغه ته حدیث وایي. او مقطوع چې دی یقال له الاثر، مقطوع ته بیا څه شي ویل؟ اثر ویل کېږي. دا بیا د ځینو علماو اصطلاح ده، او د ځینو دا خو بیا د نه د ذکر کړي، هغه دا ده چې یوازې مرفوع ته څه شي وایي؟ حدیث وایي. دا موقوف ته هم څه شي وایي؟ اثر وایي کنه. دا بیا د ځینو علماو اصطلاح. خو ما درته وویل دا په سر کې دم لیکلي دي، وایي مقدمه فی بیان بعض مصطلحات علم الحدیث، یعنی دغه مشکات شریف کې چې کفایت کوي دغه ضرورت په اندازه د دې شیان راوړي دي، ټول تفصیلی نه دي راوړي. نو یو مسلک دا هم دی چې حدیث یوازې مرفوع ته وایي، او پاتې سوه دا موقوف او مقطوع ته بیا څه شي وایي؟ اثر وایي کنه، اثر وایي. وقد يطلق الاثر على المرفوع، او دا چې هم کېږي ګوري د اثر اطلاق پر مرفوع باندې هم کېږي ایضا، کما یقال لکه څنګه چې ویل کېږي الادعیة المأثوره، وی دا دعاګانې منقوله دي کنه. نو دا کوم دعاو ته مأثوره ویل کېږي؟
لما جاء من الادعیه عن النبي صلی الله علیه وسلم هغه دعاګانې چې د نبی علیه السلام سره منقولې وي د نبی علیه السلام سره موږ ته را رسېدلي هغو دعاګانو ته الادعیه المأثوره ویل کېږي الادعیه المأثوره یعنی الادعیه المنقوله نو خو ګورې دا مأثوره نو خو دا به د اثره څه ماخوذ نو خدا دی د اثر اطلاق پر مرفوع حدیث نو ګوري هغه خو یو اصطلاح ده چې اثر هغه مقطوع ته وایي کنه مقطوع او موقوف او مرفوع ته موقوف او مرفوع ته بیا حدیث وایي کنه نو خدا حدیث او د اثر بره فرق وش حدیث مرفوع او موقوف ته وایي پر دغه ورستنی اصطلاح او اثر بیا یوازې چاته وایي مقطوع ته وایي کنه مقطوع ته وایي او پاتې سو دا چې د اثر اطلاق هم پر مرفوع وشي نو باروخ بیا د اثر او د چا فرق ونسو د حدیث فرق ونسو نو خو ما مخکې درته ویل یوه اصطلاح هم دغه ده چې حدیث او اثر فرق نه سره لري د اثر اطلاق لکه څنګه چې پر مقطوع کیږي یا په بله اصطلاح پر موقوف کیږي پر چا هم کیږي پر مرفوع هم کیږي دا دی ګوره دی پر دغه دلیل وایي چې پر مرفوع حدیث باندې هم د اثر اطلاق کیږي دا خو یو دلیل خو دغه سو هغه الادعیه المأثوره نو هغه ته هغه دی چې د نبی علیه السلام شي نقل راغلی الادعیه المأثوره ورته وایي والطحاوي رحمه الله سمى كتابه المشتمل على بيان الأحاديث النبوية وآثار الصحابة امام طحاوي رحمت الله تعالى عليه لوی عالم دی حنفی مذهب امام دی شرح معانی الآثار دا کتابه پلو دوره کې ویل کیږي کنه نو دغه امام طحاوی رحمه الله خپل کتاب چې هغه مشتمل دی پر بیان د احادیث نبویو او د صحابه کرامو پر آثار هغه شرح معانی الآثار هغه مسما کړی دی به شرح معانی الآثار هغه د نومه شرح معانی الآثار پرې شي او د په کتاب کې مرفوع حدیثونه هم شته موقوف هم شته نو آثار خو د اثر جمع ده نو هغه دی پر مرفوع حدیثونه د چا اطلاق کړي د اثر نو خو دی حدیث هم ورته ویل کېږي اثر هم نو بنا پر دغه مسلک د حدیث او د اثر څه شي نشته فرق نشته دی وقال السخاوي رحمه الله إن للطبراني كتابا مسمى بتهذيب الآثار مع أنه مخصوص بالمرفوع وما ذكر فيه من الموقوف فبطريق التبع والتطفل دادی وی امام سخاوي رحمه الله فرمایلی چې امام طبرانی یو کتاب لري مسما دی نوم پرې شول سوی څنوم تهذیب الآثار تهذیب الآثار دا نوم دی آثار بیا د اثر جمع او مع انه مخصوص بالمرفوع یا کتاب کې واځي کوم حدیثونه دي مرفوع نو چې مرفوع حدیثونه پکې دي او د نوم تهذیب الآثار پرې شي نو پر هغه مرفوع حدیثونه د آثار اطلاق کړي پر هغه د اثر اطلاق کړي او کوم چې بیا موقوف پکې ذکر دي و ما ذکر فيه من الموقوف فلا تهذیب الآثار کې چې کوم موقوف حدیثونه ذکر دي فبطريق التبع والتطفل هغه بالتبع ذکر دي اصلا مقصود بالذات ده هغه مرفوع حدیثونه دي کنه نو خو ګورې دا ټول د دې دلایل شو چې د اثر اطلاق پر مرفوع حدیث باندې کیږي مرفوع حدیثونو ته اثر ویل کیږي نو خو د حدیث اطلاق هم پر کیږي نو بنا پر دغه مسلک د اثر او د حدیث فرق نشته کنه نشته او هغه ځینې علما خې فرق یا خارجي سو چا مقطوع ته اثر وایي کنه او موقوف او مرفوع ته حدیث وایي کنه او بل اصطلاح ما درته ویل چې یوازې مرفوع ته څه شي وایي حدیث وایي هغه موقوف او مقطوع دواړو ته اثر وایي کنه هغه بل اصطلاح ده
خو د ډېرو علماو مسلک دغه دی چې اثر او حدیث دا سره یو شی دي، دا سره یو شی دي، په یوه معنا دي. دا دی ګورئ دغه والخبر والحدیث، دا چې خبر و حدیث فرق سره لري که نه لري، دا خبر هم درته کوي. والخبر والحدیث فی المشهور بمعنى واحد. ګورئ زه به تاسو ته یو مختصره خبره وکړم. یو د حدیث لفظ دی، یو د اثر لفظ دی، بل د خبر لفظ دی، بل د سنت لفظ دی. دغه څلور سره د جمهور علماو پر مسلک یو شی دی. کوم تعریف چې د حدیث دی دغه د نورو الفاظو هم دي، دا ټول الفاظ دي مترادفه. اما پاتسو هغه خود مخه تیر سو د اثر او د حدیث په منځ کې چې یا فرق ستا یا نستا، مذاهب خو تیر. اوس د حدیث او د خبر ترمنځ چې څنګه خبره ده، نو یو قول خو دغه دی چې په منځ کې دغه نستا، فرق نستا. بعض علما فرق کوي، نو دی وی په مشهور قول کې د خبر او حدیث په یو معنا سره دي. و بعضهم خص الحديث، بعض علماء بیا حدیث خاص کړي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. وی حدیث هغه توایي چې د نبی علیه السلام سره غلي کوم فعل یا قول یا تقریر، او د صحابه سره غلي او د تابعین سره غلي، دا خو وی حدیث لکه د مخه چې تعریف تیر. والخبر او خبر به خاص کړي بما جاء عن اخبار الملوك والسلاطين والايام الماضيه. دا بچهانو چې کوم اخبار راغلي، دا د مخه بچهان چې تیر شوي په پخوانیو زمانو چې کوم اخبار دي، دا په تاریخ په کتابو کې چې لیکلي، دغه ته څه شی وایي؟ خبر وایي. نو پر دغه اصطلاح خو د خبر و د حدیث ترمنځ تباین شو، حدیث جلا شي سو او خبر جلا شي سو، کنه؟ دا یو مسلک شو. او یو مسلک خو هغه دی چې په یوه معنا دي. دا ولهذا یقالو د همدغه جهت چې حدیث هغه معنا لري او خبر بیا د بادشاهانو د تیرسو زمانو اخبارو ته وایي. د همدغه جهت یقالو ویل کېږي لمن یشتغلو بالسنه، هغه چاته چې هغه په سنت سره اخته وي، په احادیثو کې کار کوي، هغه ته محدث ویل کېږي. ولمن یشتغلو بالتواریخ اخباری، هغه ته څه شي ویل کېږي؟ منسوب اخبار ته، کنه؟ اخباری ویل کېږي. نو ګوري دا یو اصطلاح شوه چې د خبر او د حدیث ترمنځ تباین دی، او بل اصطلاح دا شوه چې خبر او حدیث سره یو شی دی، او بل اصطلاح دا ده چې د خبر او حدیث ترمنځ دا اصطلاح ده نه دراوړي، عموم او خصوص مطلق نسبت دی. یعنی خبر عام دی مطلقه او حدیث خاص دی مطلقه. خبر څه ته وایي؟ مطلقه د نبی علیه السلام قول وي، انو کدا ورسته د نور خلقو د دا ورسته بادشاهانو امیرانو دی ګورګ ته څه وایي؟ د هر چا قول چې وي، واقعات وي، اخبار، بیانونه، هغه ګرد څه شي بولي؟ خبر بولي. او حدیث خو نو بیا هغه یوازې د نبی علیه السلام قول و فعل و تقریر شو، کنه؟ نو په منځ کې عموم خصوص مطلق دی، خبر عام دی مطلقه او حدیث خاص دی مطلقه. نو د خبر او حدیث په باره کې دغه درې قول سته، درې مذاهب سته. او د سنت په باره کې خو د خبره نه ده کړې. د سنت په باره کې هغه هم خبره داسې ده چې مشهوره قول دا دی چې سنت و حدیث سره یو شی دی. کوم تعریف چې د حدیث سوی هغه د چا هم دی د سنت. ځینې علما فرق کوي، هغه فرق یې دا دی وایي سنت یوازې د نبی علیه السلام افعالو ته ویل کېږي. د نبی علیه السلام چې کوم افعال دي اقوال یې نه ښیم، دا کار یې کړي، هغه کار یې کړي، هغه کار یې کړي، هغه کار یې کړي، دغه افعال د نبی علیه السلام و دغه ته سنت وایي. دا د یو چا قول دی، اقوالو باندې و اطلاق نه کیږي. خو مشهوره خبره دا ده
چې سنت هم دغسې عام دی لکه حدیث، لکه څنګه چې د حدیث اطلاق د نبی علیه السلام پر اقوالو کېږي، د نبی علیه السلام پر افعالو کېږي، د نبی علیه السلام پر تقریراتو کېږي، سنت هم دغسې دی که نه. اوس هغه دي په دا کتابو باندې د سنن نوم ایښودل سوی، دا سنن النسائی، سنن ابي داود، سنن ابن ماجه، سنن د بیهقي، داسې د سنن په نامه ډېر کتابونه دي. سنن د سنت جمع ده، سنن د سنت جمع ده. نو داسې نه ده چې په دا کتابو کې یوازې د نبي علیه السلام افعال ذکر دي، بلکې د نبي علیه السلام اقوال هم ذکر دي کنه. نو سنت پر مشهور قول د علماو د چا سره مرادف دي؟ د حدیث سره. وصلی الله علی سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه.